سلام، زه روح الله لیزه یم او تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. د اسلامي امارت لخوا د تماس کمیسیون چې دنده یې له سیاسونو سره د پخلاینې او د دوی رابلل دي جریان لري، د اسلامي امارت نږدې څیره انس حقاني وایي چې تر اوسه پورې د وزیرانو په شمول 50 چارواکي افغانستان ته راغلي دي. همداراز دوه ورځنۍ ناسته د بهرمیشته سیاسونو او مدني فعالینو ترمنځ په جرمني کې ترسره سه. بلخوا پخواني جهادي څیرې سیاسیون او چارواکي په بیلابیلو ناستو کې ویل کیږي چې دوی ګډون لري. هدف یې دا دی چې وایي موږ د افغانستان د راتلونکي لپاره برخلیک ټاکو. څو ورځې وړاندې په اتریش کې دوی ناسته درلوده، خو دغه ناسته د رهبرۍ پر سر په شخړې باندې بدله سوه چې بالاخره بې نتیجې پای ته ورسېده. همداراز تازه په ترکیه کې ویل کیږي چې دوی ناسته کړې ده او د دغه ناستې هدف همدغه موضوع ده چې موږ د افغانستان پر برخلیک غږیږو. له یوې خوا سیاسون په بهر کې ناستې کوي، له بلې خوا د تماس ډله یا تماس کمیسیون په خبرو باندې هڅې روانې دي. همداراز پخواني جهادي څیرې بیا بل اړخ ته ناستې لري. د نن شپې بحث مو په اسلامي امارت کې د تیرو سیاسونو برخلیک او د دوی فعالیت ده چې په پروګرام کې راسره 3 تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو د ژمن فکري ګوند مشر ښاغلی سلیم پیګیر، له هنقرې څخه د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر عاطف مختار او پخوانی ډیپلومات له لندن څخه عزیز مارش. تاسو ته ښه راغلاست خیر ولاست پروګرام ته. سلامت اوسئ. مارش صاحب په بلجیم کې د غونډې په اړه راته ووایه ځکه چې تاسو خپله ګډون درلود. مننه. زه لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته قدرمنو مېلمنو ته هر یو پیګیر صاحب ته او عاطف صاحب ته همداسې ټولو لیدونکو ته زه کوم سلامونه احترامات وړاندې کوم. د بلجیم پلازمینه بروسل کې یو دوه ورځنی کنفرانس و چې دا ترتیب و تنظیم د دنمارک د ریفوجي کنسول یا ډي آر سي لخوا نه ترتیب و تنظیم شوی و. مالي لګښت یې جرمني هېواد ورکړی و او همداسې اصله د ملاتړ د اتحادیې اروپا یا اروپایي اتحادیې لخوا نه و. ځکه په دومره ورځ باندې د کنفرانس ټولې چارې اتحادیې اروپا مخ ته وړل دي او د اتحادیې اروپا د افغانستان لپاره استازی هم هلته حضور درلود. د دغه ناستې هدف څه شي و د سیاسونو ترمنځ؟ دا نو دوه مسله وه. دلته د ډیاسپورا د افغانستان ورته وایي تقریبا دغه ټول بهرمیشت او سیاسي او مدني فعالان افغانان راټول کړي وو چې تقریبا 300 کسانو ته فورمې ورکړې وې، خو 100 کسانو ترې غوره کړي وو. له استرالیا، امریکا او اروپا له مختلفو هېوادونو خلک راټول سوي وو. یو هدف دا اوس دوی اکثره غواړي چې د مختلف افغانان چې هر څه تیتو پراګېدل دا منسجم کړي، یو انسجام ورکړي، راټول کړي او دوی ته اهداف او کار او فعالیت د افغانستان په هکله، د افغانستان د ستونزو په هکله، د خصوصا د بشري ناروي او د ښځو د حقوقو دپاره، د تعلیم په برخه کې، د فقر او بدبختۍ او د مرستې چې نړیوال کړي دغه مرستې باید په یو ښه سیستم، یو پاک شفاف سیستم د خپل افغانانو لخوا نه توزیع و اړینو کسانو ته ورسېږي. دغه هدف په موخه باندې کسان ټول یو ځای منسجم کوي، راټولوي. بیا نو وروسته په دې مورد کې به دوی نظریات اخلي او دوی خپل نظریات سره شریکوي تر هغه چې لاره د حل پیدا شي. دوه ورځې کنفرانس ختم شه، راتلونکی په جرمني کې ادامه لري. په دې غونډه کې څه وویل سول؟ هغه مهمې خبرې څه شوې؟ مهمې خبرې همدغه د افغانستان اول کې دغه ستونزې راوسپړل شولې چې ستونزې په کومو څانګو کې دي. هر چا خپل نظریات ورکړل، بهرنیانو چې کومې څېړنې کړې هغه هم راوسپړلې، لکه د ښځو د حقوق په هکله باندې، د ښځو د نجونو ښوونځیو په هکله، د دوی نشتوالی په اداراتو کې کار کولو، همداسې د بشري ناورینونو دوی حق له لاسه ورکول، د دوی باندې اجباري فشارونه لکه اجباري خلاف د شریعت حجاب په نصبول، له کوره نه وتل، همداسې نور مسایل د افغانستان کې ده او لاره د حل چې دې ته څنګه لاره د حل باید پیدا شي او څنګه باید یو جوړښت وشي او څه څه اماده کولی شي بهرمیشت سیاسون او مدني فعالان تر کوم حده پورې کولی شي، څه وړتیا لري چې په راتلونکي کې یو پروګرام، یو سیستم جوړ کړي چې دغه ناخوالو ته یو د لارې د حل پیدا شي په اشتراک یا مشترک یا په مرسته د نړیوال. په دغه ناسته کې یوازې افغانان سیاسیون و مدني فعالین و که نه خارجیانو هم ګډون درلود؟
خارجان او تقریبا دنمارک کسان و د جرمني و د ایتالیا اروپا هغه د بلجیم یا د بروسل ځینې چارواکو هم راغلي وو مدني فعالان هم ډېر کم خو سیاسونو مسؤل کسان زیات راغلي وو. نتیجه څه شي ترلاسه سوه؟ نتیجه ته دې ترلاسه سوله چې د فتن پروګرام باید په دې باندې جوړ شي چې د افغانانو سره یو بل سره ارتباط ولري، راټول شي او مختلفې کمیټې باید جوړې کړي په سیاسي، په ټولنیز، په اقتصادي او په نورو چارو کې. هغه کسان چې وړتیا لري او مسلک یې ده او تجربه لري هغه په مشخص خپلو کمیټو ته ځي. حتی بله مسله د مالیاتو ته هغه اجنډا دا وه چې هغه مهاجرین یا کډوال افغانان چې بهر ته راغلي دي د دوی د درخواستونو، د دوی د حق، د دوی د ویزو په حق باندې باید هم تدابیر ونیول شي او د دوی هر یو چې په هر هېواد کې میشت ده د هغه چارواکو سره خبرې اترې وشي تر څو چې دوی ستونزه حل شي. دا مسله هم په دې بخشو کمیټې جوړېږي، اوس کار پرې کېږي. دې لپاره راتلونکې غونډه په جرمني کې ده. اوس فلحال ابتدایي کار و چې یو بل سره وپېژني، منسجم شي او ناخوالې یادې شي، صرف ناخوالې یادې شوې او کسان معرفي شول چې دا راټول شي او منسجم شي. په دې کچه باندې پروګرام ختم شي. هدف امتیاز اخیستل، په واک کې شریکېدل که ناستې د وطن د وضعیت په اړه صادقانه ناسته وه؟ دلته د واک هېڅ څرک نه لیدل کېده، ځکه دلته څوک نه وه د بهر نه یا دولت نه یا له افغانستانه څوک چې د اقل یو شین چراغ شاته وغېځېده کومه چوکۍ یا ښایسته هغه بیخي فاصله درلوده. د طالبانو استازی نه و په دې غونډه کې، د افغانانو پخواني رژیم کسان ته نه وه او نه داسې کوم امریکا یا پوځیان یا استخبارات یا مشران. کېدای شي استخبارات به د په دې شاته دوی وه، خو داسې کس ووایي چې دا ته دولت جوړو، دولت لپاره دلته یو پروګرام ده او تاسې ورکړو، دا کار نه و. نه په دې کچه باندې دا خبره یاده شوې دلته، ځکه دغه حالت داسې نه و چې حداقل یو څوک یو تمه ولري چې زه به چارواکی شم، دا یې لار نه وه. ولې دغه نوښت خپله افغانان نسي کولی چې د نورو له ملاتړ بغیر دغسې سره کیني؟ بغیر د ملاتړ د نور نه کېږي، نه امکانات لري، نه داسې څوک شته چې دومره مصارف وکړي. اول دغه هر یوه ته ټیکټ او هوټل او ریزرف او لوجستیک ټول یې کړو د اروپایي اتحادیې په غاړه اخیسته. زه ګمان کوم چې کوم افغان دې حاضر شي چې دغه تقریبا 50-60 مصرف کړي. دا یو واقعیت خبره راځي چې ټول میډیا ته وکړو. د خپله دا دوه نفره چې همدا اوس په موږ سره په میز باندې ناست دي دواړه مدني او سیاسي ګوندونه لري، چغې وهي، برنامې ملي ورکوي. تاسو په ترګو ترغل او محدود الخیر نور کسان راټولي، خو نه راټولي. یو خارج کې هم دا خبره ده. مننه کوم، بېرته راګرځو. مننه کوم. دا یو خبره ده. مختار صاحب، په ترکیه کې ویل کېږي پخواني جهادي څېرې چارواکي او سیاسیونو ناسته کړې. حقیقت څه شي ده په دې اړه؟ محترم علیزی صاحب، سلام تاسو ته، ستاسو درنو میلمنو ته، عارف صاحب او فقیر صاحب ته او د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته. خو داسې په ترکیه کې په انقره کې داسې یو غونډه شوی چې دا غونډه د شورای عالی مقاومت تر نامه لاندې چې بله طلابي مقاومت هم د دغې شورا جز شوی. داسې یو طرح باندې کار شوی چې دا په انقره کې د جنرال دوستم په کور کې شوی. خو داسې غونډې او داسې طرحې د افغانستان د ملي منافع یا د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دي. اکثرا دا هماغه خلک دي چې پرون یې دغه خاوره د یو معاهدې تر سوري لاندې په روسانو خرڅ کړل او هماغه خلک دي چې پرون یې د بون تر معاهدې لاندې افغانستان یو بل ستر ناورین سره د ډیموکراسي تر نوم مخامخ کړ. دغه خلک د افغانستان د ملت یا د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي. په دغه ناسته کې چې سوي د څوک ګډونوال دي؟ په دې ناسته کې ټول هغه ډلې چې افغانستان یې چور کړی، چپاول یې کړی، غلا یې کړی، د افغانستان پیسې تښتولي، د افغانستان خلک سره جنګولي، د قوم ټیکهداران دا ټول سره ټول شوي چې نومونه هم د افغانستان ملت او د افغانستان خلک پیژني. دغه هغه خلک دي چې د یو بل ناورین لپاره په نړیوال کچه لابي کوي. موږ باید د افغانستان اسلامي امارت نه مجددا غوښتنه دی دا دی من حیث یو آزاد او خپلواک ملک د ترکیه سره د افغانستان د ملت له ادرس نه خبرې وکړي او هیڅ یو دولت په قوانینو کې دا حق نه لري
چې د یو بل نظام مخالفونو ته روزنه ورکړي یا هلته یو داسې طرحه جوړ کړي، داسې یو شورا جوړ کړي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو یا د افغانستان د ملي امنیت پر خلاف وي. کیدای شي له هغه تیرو نه به عبرت اخیستل سوي د راتلونکي بازسازي دپاره به دوی ناسته کړي. فکر نکوم چې د دوی د بازسازي یا د ملي وحدت په نوم یا د افغانستان د یووالي په نوم کوم طرحه ولري. دوی فقط طرحه دا دی چې ځان په قدرت کې وګوري او د قدرت پر ګدۍ کې ځان شریک کړي. تاسو که د جمهوریت د 20 کلن دورې ته وګورئ، د دوی دیموکراسي هم د قدرت لپاره و، د قدرت د ویشلو لپاره و. دوی ونشو توانېدلی چې په داسې یو ملي او نړیوال او افغاني صلح باندې منتج شي چې افغانستان اوس دغه اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخامخ نه وای. په دې لحاظ دغسې غږونه، دغسې جرګې، دغسې غونډې د افغانستان د ملت پر خلاف دی، د افغانستان د خلکو په خلاف دی. بهتر لاره دا دی چې نه دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي، نه د دغه قومونو استازیتوب کوي چې دوی خبرې کوي. همدغه دوی وو چې همغه قومونه چې دوی د هغه دوی آدرس ته خبرې کوي، د هغه دوی نه پیسې غلا کړې، د خلک یې ووژل، په اختلافات قومي باندې لابي دلته وکړ، افغانستان ملي وحدت ته زیان ورسول. دوی د افغانستان د خلک او د افغانستان د ملت لپاره هیڅ کار نه کوي. د چا سره کار کوي؟ اول خو تاسو دغه تصفیه کوي چې تاسو په میلیونونو ډالر د افغانستان نه تښتولي، دلته مو افغانان وژلي، د خلکو کورونه مو غصب کړي، د خلکو جایدادونه مو اخیستي، د خلکو مځکې مو اخیستي، په نړیوال کچه بشري جنایتونه مو کړی. د کوم ملت له آدرس نه تاسو ټولېږي؟ تاسو اول ملت ته خپل حساب پاک کړئ او ملت ته مراجعه وکړئ چې تاسو د ملت خلک یئ، د افغانستان د ملت استازیتوب کوي. آیا تاسو په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان ملت لپاره څه وکړل؟ که چیرې دا ویل سي چې بیا څوک د خلکو اصلي استازیتوب کولی سي، یو سوال. بل دا چې که دوی نظر بیا دا وي چې موږ په دغه 40 کلو کې قرباني ورکړې، وطن مو آزاد کړی، د دې وطن دپاره موږ پاتې سوي، بیا څه ځواب لرئ؟ اول دا دی چې د افغانستان د ملت استازیتوب هغه خلک کوي چې د یرغلګرو او ښکېلاک پر ضد جنګېدلی. د افغانستان تجزیه نه غواړي، افغانستان یې چور او چپاول کړی نه دی، د خلکو پیسې نه ده تښتولی، د افغانستان د تجزیې لپاره یې کار نه ده کړی. په پارلمان کې سره کارتونه نه دي اوچت کړي چې ما افغان نیستم. هغه خلک د افغانستان د ملت استازیتوب کوي کوم چې په افغانستان کې ناست دي او د افغانستان د ملت نه او د ځمکنۍ بشپړتیا نه او د تاریخ نه او د عزت نه او د شرف نه دفاع کوي. هغه د افغانستان اصلي بچیان او استازي دي. دویم موضوع، په تیرو 20 کلونو کې هغه مقاومت او هغه سپېڅلی جهاد چې د روسانو په هکله و، هغه د افغانستان ملت کوي. او هغه مقاومت چې دوی ورته نوم ایښی، هغه مقاومت د افغانستان د ملت له آدرسه نه دی. هغه مقاومت د پردیو له طرفه، د پردیو د پروژو یا د استخباراتي پروژو یوه برخه دی چې تر یو حد زیاته د افغانستان ملت هغه دوی پیژني. همغه دوی وو چې په ایران کې د افغانستان د تجزیې غوښتنه کول، په تاجکستان کې د افغانستان د ملت وحدت نه منل او په یو داسې الفاظو افغانستان بدرګه کول چې هغه د تجزیې غږونه درلودل. افغان ملت به هیڅ کله هغه خلک ونه مني کوم چې د افغانستان د تجزیې لپاره، د افغانستان د تاریخ پر ضد، د افغانستان د احساساتو پر ضد او د افغانستان د ملي وحدت پر ضد کار کوي. مخکې چې مارج صاحب هم ګډون کړی بروکسل کې، د دغه ناستې په اړه څه وایاست؟ دغه ناسته څومره کولی سي چې اصلي واقعي استازیتوب وکړي؟ هر هغه ناسته چې د افغانستان د صلح لپاره او په افغانستان کې د هغو افرادو له طرفه وي چې هغه سپېڅلی وي او په افغانستان کې د دغې ناورین لپاره د یو شورا او د مصلحت او د مشورې پر بنسټ افغانان به یې تایید کړي. او هر هغه بنسټ او هر هغه جریان چې د افغانستان د ملت او د نظام لپاره تهدید وي، هغه به د افغانستان د ملت او د مسلمان ملت له طرفه د منلو وړ نه وي. اروپایان او امریکایان ستراتیژي په افغانستان کې ناکام شو. د دغې اروپا د هیومن رایټ تر سوري لاندې 8 لکه افغانان ووژل شو. د دغې اروپا د هیومن رایټ تر سوري لاندې بسته ولایتونه وران شو.
د خلکو کورونه وران شول، د خلکو جوماتونه وران شول. بنان د اروپا او د امریکا هغه پرونی ستراتیژي د افغانستان د ملت لپاره داسې یو شی رانوړ چې نن پر هغه میکانیزم باندې خبرې. درنو لیدونکو دا ملرو بیرته راګرځو. بیا هم په خیر راست. پایګیر صاحب، د تیرو سیاسي څیرو، سیاسونو، سیاسي چارواکو ناستې د څه دپاره دي؟ څه غواړي دوی؟ سلام خدمت شما علیزی صاحب، سلام درود خدمت مارج صاحب، مختار صاحب و بینندگان عزیز تلویزیون شما. قبل از اینکه من به سوال شما جواب بدم، من یک دو پیام دارم مختصر هم برای افراد اشخاص کمروز در ترکیه است، برزنا هم به مردم افغانستان. آقای دوستم سیاف، احمد مسعود، قانونی، محقق، خلیلی، دانش و جمع مسعودهایی که برادرهای احمد شاه مسعود هستین، خواهش است مردم افغانستان در طول 43 سال فریب شما را خورده بدن، همراه شما بدن و در گپ همراه شما استوار در پهلوتان بدن. ولی امروز همون مردم را که شما ترک کردین گرسنه هستن و خبر دارم، همه جهانی ها خبر دارن کمترین شما 300 میلیون دلار داره، اضافه ترین شما نام نمیگیرم 2 میلیارد 500 میلیون دلار داره. بیاین این جبهه های که امروز شما سرش فکر میکنین، این جبهات شما زیاد جور کردین، همهش ناکام بود. من برای شما یک پیشنهاد میکنم، همه تا نموز شیشتین یک جبهه ضد فقر جور بکنین. از امو پولایی که دزدی کردین 100 میلیون دلار پرتین، 20 نفر هستین، 2 میلیارد دلار میشه. حداقل برای یک سال این مردم افغانستان نان خشکش بس میکنه. یک بار خوب بکنین، فکر بکنین در اون دسترخوان که شیشتین اون نان را که شما با اولادایتان میخوره، آقلیا طفل افغان میخوره. در اون مکاتب که اولادای شما درس میخوانه، در اون مکاتب اولاد غریب درس خوان نمیتونه. اولادای خود در اون پانتونای نظامی و در اون انستیتوتای و کالج های لندن و فرانسه و ترکیه و آلمان که شما داخل کردین، آیا اولاد غریب از این وطن اوجا درس خوانده میتونه؟ بلیاز خدا بس است، بلیاز خدا دیگه بس است. هم رو کلتان از 60 بالا شده. این معلوم نیست کی پیش میبره کی پس میبره، ولی خدا را حاضر ببینین، همیال وقتش است. توبه کنین. همون پولایی که دزدی کردین، من نمیگم کلشه، اگه شما 5% به این مردم روان کنین، من گفتم که یک سال مردم افغانستان در نان خشک راضی هستن. او اولادای شماست که در موترهای لکس آموخته شده و در پولای بسیار انگوف آموخته شده. پیام دومم به مردم افغانستان است، خصوصا به مردم بسیار زحمتکش پنشیر، اندراب، سرپل که در این وقتا همین جنگ ها را بسیار زیاد در وجه نمایش دادن. مردم پنشیر، شما تقریبا 20-25 نفر رهبر در طول 20 سال نه، در طول 30 سال در دولت ها داشتین. های کدام فابریکه برای شما آباد کردن؟ همه پولا را که دزدیدن برین در لندن، در فرانسه، در دبی کوچه ها را خریدن. برای شما چیز نرسید. بنان ما برای شما هم یک پیشنهاد دارم و می مردمایی که نام گرفتم و شما را فریب میته که باز مقاومت کنید. های شما یک سوال کنید که همون بچه خود روان که باز ما هم رایت استاد میشون. باور به خدا داشته باشین که 1 میلیون از لندن و فرانسه میگیرن، 1 میلیون دلار 10,000 برای شما روان میکنن. هنوز هم از خون شما اونا تجارت میکنن. بنان پیشنهاد ما به شما به میز، اگر در جنگ موضوع افغانستان حل میشد، در 43 سال حل میشد که نشد. بنان بین یک دیگر بپذیریم، به فضای صلح‌آمیز، به فضایی که انسانی، افغانی، اسلامی گپ یک دیگر بشنویم. به جنگ نمیشه.
شما یک بار خوب فکر بکنین، اونا در فرانسه و لندن و ترکیه شیشتن، هیچ شما را یک $10,000 یا $1,000 برتان روان میکنین، شما زیر ساطول. و دولت حق داره، اینو باید بفهمین. هر دولت حق داره از خود دفاع بکنه و طبیعی است که یا کشته میشین یا اسیر میشین، ظلم در حقتان میشه و اونا چیرش در اوج میزنن. قاتل اصلی کی است پیگیر سید؟ ببینید قاتل اصلی مردم افغانستان حال نه. در طول 43 سال اینمی رهبرایی است که امروز در ترکیه شیشتن. در طول 43 سال یا به هر نام مردم کشتن، به نام شیعه کشتن، به نام سنی کشتن، به نام پشتون کشتن، به نام تاجک کشتن، به هر نام که خواستن اینا مردم ما را کشتن. بنان مردم افغانستان دیگه یک بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار بازی خورده. میگن که نشستای ما به خاطر آینده افغانستان است. بله از خدا، شما گذشته رو چی کردین که آینده رو جور کنین؟ یک بار کسی که همین سرمه آزموده را آزمودن خطاست. حالا شما در طول 20 سال و پیش از این که آمدین کابل و ایران کردین، ما سر زوبت در طول 20 سال که سر تانکای امریکایی بدین، میلیاردها دلار دستان بود، چی کردین؟ که حال به مردم افغانستان چی کردین؟ حال ما گفتم یگانه کار کردن میتونین اونمو که من میگم جبهه مقاومت نه، جبهه علیه فقر. اما پولایی که دزدی کردین یک کمکش به مردم افغانستان روان کنین. شاید خداوند بالایتان رحم بکنه. در این دنیا، در اون دنیا خوب فکر نمی کنم. گفته میشه که از ساعت 9 شب تا 4 صبح اینا با هم گپ زدن و به یک موضوع مهم به توافق رسیدن. موضوع مهم چی خواهد بود؟ ببینین خب اصلا موضوع مهم وجود نداره. موضوع مهم چیست؟ کی رئیس شوه. کمو هر کس که بودجیش زره کلان بود امور باز مقرر میکنن. ببینید اگر مردم افغانستان باز هم با گفت از اینا بکنن و علیه مردم خود بجنگن، علیه مردم، علیه مردم جنگیدن است. در جنگ حل نمیشه به لحاظ خدا، در تفنگ حل نمیشه. که باز یک سوال دمیست، ما هم رئیس یک حزب هستم، یعنی میگه همراه مردم خود شیشتیم، ما فرار نکردیم. بخاطر فرار خودش شرم‌آور است، شرم است. وقتی که فرار کردی دیگه این افراد اشخاصی که در قواخ بادیگاردای داشتین و یکی دروازه را برتان واز میکرد و یکی لفت میزد، اونا رو شما اله کردین. اون مردمی که بر شما رای داده بود او رو اله کردین. میگن که ما اگر دور هستیم ولی ما با افغانستان و با مردم خود هستیم. با مردم هستم. خود شما کسایی بدین که میگن قلب ما در افغانستان است. الله ببینید وقتی که خودتان اینجا بده، جسمن روحن دمیجا بده، به این مردم چی کردین؟ قال قلبتان اینجا باشه. هی کاش شما قلب می داشتین. این کسایی است که قلب ندارن اصلا. همه چیز از زیاد دلار است. هی کاش که نا قلب می داشتن. اگر ببینین خب انسانایی که وجدان داره، قلب داره، صله رحم داره، مثل از اینا واره به اصطلاح ذلیل نمیشه در کشورهای خارجی. اونا با شرف، با غیرت، یگان جای از زندگی ذلت آمیز کده مرگ بهتر است. یگان جای نیک همیشه که آدم حقیر شوه، فقیر شوه، زندگی بسیار ذلت آمیز، مردم همیشه بد بگوید، خوبتر است که مردانوار کشته شوی. ولی اینا هم میخواین شهید شون، هم غازی شون، هم صحیح سلامت خانه پس به. مشخص نظرتان در رابطه با می چهره هایی که نشست میکنن میگن آینده افغانستان هم میسازیم، به اینا چی ضرور است؟ اگر مرد میبودن مرگ برشان بهتر بود. اگر واقعا سیاست مدار میبودن، مرد میبودن، مرگ بهتر بود. ولی حالا که فرار کردن، راه خودشان انتخاب کردن، منفور شدن. بنان در جای خود آرام باشه. حالا چی جمع میشین لنگ لاش ری سفید، یکی راه رفتن نمیتونید، دیگه شیشته نمیتونین، ناک پیرانتنبان افغانی را به نمایش گذاشته و میشنین که ما جلسه میگیریم درباره آینده افغانستان بس میکنیم. از برای خود افغانستان هیچ است، افغانا هیچ است. بیاین دیگه تصمیم بگیریم، مردانوار بیاین بشین. ډیره مننه کوم. درنو لیدونکو دمه لرو بیرته راګرځو. بیا هم بخیر رالاست.
مارچ صاحب ستاسو د ناستې یا دغه سیاسیون چې غواړي دوامداره ناستې سره ولري او د هغه څیرو ناستې چې مخکې خبرې پرې وسولې څه تفاوت ده؟ لومړی دا کسان دوه برخې لري یا دوه معنا لري یا دوه کسان دي. هر یو دوه کسه ده. ملت ته، دولت ته، افغانستان ته، خاورې ته، تاریخ ته خاینترین، منفورترین، فاسدترین کسان دي چې له دوی نه نور پورته نور د فساد، غله، بېحیثیته، بېحیا اشخاص په افغانستان کې نشته. هغه سیاسیون چې اوس په ترکیه کې راټول شوي. برعکس دغه مخلصترین، پاکترین، صادقترین، ښه وظیفه شناس کسان بهرنیانو ته دي او د هغوی روزل شوي کډونه دي. ډېر وفادار دي ورته، له هر څه نه ورته تېر، حتی له خپل عزت نه ورته تېر دي. دا ثابت شوی ده. اوس راټولېدل د دوی هم دوه جهته لري. یو دوی خپل منځ کې چې ناست دي، هغه څنګه چې پیسې صاحب وویلې د بودجې او د ریاست وې ډېر کیسې دي. خپل منځ کې چې څنګه جوړ شي داسې بیا نه جوړېږي، دا اختلافات دي. اما اساسي اصلي خبره دا ده چې په دوی باندې بهرنیانو فشار اچول شوی. زه یې نوم نه اخلم. په لندن کې یوه نیمه میاشت مخکې دلته بیا غونډه دوی غوښتله چې وشي دا غونډه. تاسو یقین وکړئ یو کس د دې غونډې دعوت کړی موږ هغه بل دوست سره موږ خندله چې دوی فاسدینو غلا ورته څنګه زه نږدې ورته اوسم یا وګورم. غونډې ته خو بلکل راته بیا غونډې ونه شوم. د مختلفو جرأتو تقریبا همدا کسان وو. ځینو ته د ویزو مشکلات وو، ځینو باندې بندیز وو. دې غونډې ته راغله بیا دا غونډې چینج کړله، ودرې شو بل ځای ته. هلته تصادفا ونه شوله، اختلافات مشکلات جوړ شول. مطلب دا و چې کله چې ما څېړنه وکړه چې ولې ټولېږي بهرنیانو په دوی باندې فشار اچولی. افغانستان ته به ځئ او جنګ به سنبالوئ، داعش یې مقاومت خراسان به فعاله کوئ او که نه یې کوئ جایدادونه، مځکې هر څه د ناغه درس کوم، حتی پیسې هم ټول د ناغه بانکونه. په دې اړه اسناد موجود دي په دې اړه چې مستند سي؟ بالکل اسناد موجود دي. دغه خبره زه کوم تاریخ یادداشت کېدل 18 د مې ده. بل وارې بیا راوغواړئ بیا راته وایي اخر دا مطبوعات ته راوځي، ځکه زه هېڅ وخت په مطبوعاتو کې بدون له ثبوته خبره نه کوم. یا دا خبره چیرته او چاته سوې ده چې واضح سي؟ ځکه چې دا ځینې مسایل خو باید مستند وي. تقریبا 9 میاشتې، نو بخروان 9 میاشتې مخکې یو یهود ده، تاسو ټولې پېژنئ چې په نوم یې ده برنارد هنري لیوي، فرانسه کې. 1.5 میلیونه ډالر مسعود ته په خپل لاس کې ورکړل، د مسعود زوی ته. په هغه ورځ باندې چې د مسعود په نوم باندې په پارک یو سرکه کوڅګۍ جوړوله. دومره زورور سړی ده چې هغه په یو تلیفون یې د ولسمشر د فرانسې ته وویلې چې دې لپاره دلته یو شخصیت جوړ کړي، مطبوعاتو کې مطرح سي، وایي ده سره وګوره. بدون د پروتوکول ډیپلوماتیک ده چې یو پروګرام وکړی و، فورا یې 15 دقیقو لپاره وګورته مطبوعاتو کې مطرح کړي په خپل تلیفون. دا هغه سړی و چې په 1982 کال کې مسعود سره یې کتلي و. بیا بازارک کې یو جومات و، په هغه جومات کې دلته دفتر جوړ کړی و دغه وخت. دا یو مسله ده. سړي دا پیسې چې کله ورکړې موږ وکتل چې کراکرات تعلقات جوړ شول. دنیا غرب بهرنیان چې یو کار کوي مخکې زمینه ورته جوړوي، خلک په فقر بدبختۍ و په مجبوریت کې ساتي. کله چې بیا ټانګه او پیسه ورته کېږي بیا راټولېږي. دا یو مسله. بله مسله په طالبانو کې پاک ناپاک خلک دي. دا مې چغې ولي همیشه وایم. یوه ډله ده چې هغه کم دي، محدود دي، اقلیت دي چې دوی د افغانستان لپاره زړه سوی لري. او یا کېدای شي دوی ته مجبوره هم وي بیا چپ ناست دي، که ولو که مشره وي خوله یې چپ نیولې وجدانا زمینه شرمېږي، ځورېږي چې دغه حالت کې یم که خبرې کوم وطن ته خیانت ده، که یې نه کوم د بچیانو فامیل باندې فشار ده، هغه بیا چپ ناست دي. همدغه مانع د پیشرفت د کار کېږي، همدغه مانع د سیستم د ادارې کېږي، همدغه دي چې بدناکه فرمانونه، بدناکه خبرې په ملت باندې کوي او ملت ځوري، متنفر کوي، لرې کوي، فاصله واخلي، که داسې بهرنیانو ته لاسوهنې ته زمینه مساعده سي او خلک متنفري چې هر وخت تغییر راولي. دغه کسان ته وایي دا کړه چې ورشه درسره وګوره، که نه یې ګوره زه متقي صاحب باندې انتقاد نه کوم یا په نورو نه کوم. متقي صاحب په ایران کې دوی سره وکتل، که وایي څه ویلې وایي چې دې منفورو خلکو سره نه ګورم، که وایي چې که وایي د ملت مسله ده، د وحدت ده، د سولې ده، پاک کسان دې راوله. سم کسان افغانستان کې 45 میلیونه نفوس ده، ته نن د یو سره باید وګورم. تاسو د دغه غونډې ګډونوالو په وجود کې په افغانستان کې عامه شمول تامینېږي که د دغه څیرو په وجود کې عامه شمول رامنځته کېدلی سي؟ پاني د عامه شمول په سعودي کې چېرته عامه شمول یو کورنۍ ده، په ایران کې چېرته ده، سني مذهب اجازه لري، په بلوچ لري،
کوردای لري، ترکیه لري، آذربایجان لري، 2-3-50 قومونه دي. تازه ازبکستان کې ازبک مملکت ازبکستان ده. تاجکستان کې تاجکستان ته اجازه ورکړي، دلته بانه ده. په پاکستان کې تنها پنجابیان حق لري. دا خلک ما خبره اوس کوله، خو تاسو خیر دا خلک راځي، دا خلک باندې راولي، لوبه د بهرنیانو په لاس کې ده. ګوره تاسو ما بله خبره پاتې شوله، دغه ډله چې ده دا ګروموف چې ورته وایي ګروموف په کتاب د پوښتنو سر در افغانستان د واضح لیکلي چې په 1982 کال کې مسعود موږ سره پروتوکول لاسلیک کړ، په کاجبې سره پروتوکول لاسلیک کړ، پیسې بیا ورکولې. اوس هم په ترکیه کې دوی راټول سوي دي. یو موازنه علت دا ده چې تاسو به ټولېږئ، زه به افغانستان ته زمینه موږ ته مساعدوو. که ایران راوستله دي ما خبره به ومنئ تاسو دا حقیقت ده. کنې خو 20 کلان ده سره جګړه وکړله، هغه اوله دوره کې ته راپورته شولې شر فساد په نوم راپورته شولې، خو تا خو دوی شر فساد پولیس دوی په 15 نفر ووژل، دوی د کفر کارونه وکړل، په ښځو تجاوز وکړ، په سر میخونه ووله، غلا یې وکړې. دغه 20 کالم خو تا خو چې ملت ملک برباد کړي، خو دوی په سر دې وکړ. بیا څنګه ورسره کړې؟ کله کېناستې را دې ورسره بیا دا بارې به نه کوې ملت مسله ده، سوله ده، ولا حماسي خبرې وصل الخیر ده، صاحب د شریعت خبرې دي. په دې باندې که نور ملت غولېږي دا خبره ده. یو خبره وروستۍ خبره، ملت ډله بله تپله دغه ځوانان بیچارهګان د مجبوریت د اقتصاد نه ورسره درېږي، ځکه دوی ته پیسه انتهایي ډېره ورکول کېږي. کله چې پیسه ورکول کېږي بالغه بیا د خلکو سره درېږي. نو که چېرې ملت وجدان زمین لري او که چېرې ملت په دې باندې پوهېږي او اوسنی دولت هم په زمین وجدان لري، سر له اوسه پورې چې یو دا فاسد پرېږدي او که چېرې راځي کړکۍ چې راځي دا قرضدار دي، د ملت بیت المال سره ده، یتیمان د دې وطن طبي جایدادونه پیسې ترې واخلي، صرف حساب کتاب سره کېږي او دوی نه پیسې او دا ونیسي. لکه یو کانګو دی، کانګو کې یو وخت کې دغسې ظلمونه سوي، لاپال د څه کاله تللی، وروستۍ خبره بښنه غواړم، هلته تللی و، خلکو داسې غلا یې کړې وې، 10 کاله وروسته یتیمان راجګ شوله، جایدادونه یې خرڅ کړل، د هغوی زامنو نه پیسې واخیستې، د دوی قبرونه یې هډوکي راویستل، د سزا په نوم یې مات کړل. داسې کار ورته کېږي. د تاسو ژمنه په دغه غونډه کې چې ترسره سوه څه شي وه خلکو ته او څه ده؟ د موږ ژمنه خو دا وه چې موږ وکړی سو حداقل له نړیوالو سره، بهرنیانو سره دومره د دوی مرسته، دوی همکاري، دوی ملاتړ ترلاسه کړو چې د افغانستان کې که حل لاره نه پیدا کړي او د کومک مرسته نه کړي، دغه لاسوهنې حداقل ونه کړي. دغه نور افغانستان پرې نه دي چې د جګړې ډګرې کې د ما شخصي نظر هم دا و د نورو د فایدو لپاره دلته د رقابتو میدان جوړ نه کړي او نور ملت قرباني نه کړي. له دې نه موږ وژغورو او که همکاري او کومک کوئ چې دغه مرستې مننه کوم مارج صاحب. درنو لیدونکو دمه لرو بیرته راګرځو. بیا هم په خیره لاس. ډاکټر صاحب مختار د تماس ډلې اصلي مسؤلیت ستاسو په نظر څه باید وي؟ زه فکر کوم تر ټولو د مخه د افغانستان اسلامي امارت ته زما مشوره دا دی چې په دغه تماس ډله کې د علماو د طالبانو نه علاوه نور د افغانستان مخور خلک دې پکې ونډه واخلي او برخه واخلي، تر څو اوس وکولی چې دغه د تماس ډله یو ملي ډله شي او ملي کمیسیون منځته راشي، د ده په نتیجه کې د ټول هغه افغانان تحلیل او بررسي کړي کوم چې د افغانستان لپاره مفید او مؤثر واقع کېدلی شي، کوم چې د افغانستان د اقتصادي امورو لپاره ګټور او د افغانستان د ملي منافعو لپاره ژمن خلک دي، هغه دې باید افغانستان ته بیرته دعوت شي. بل عرض مو دا دی چې هغه خلک چې په پخواني نظامونو کې کار کړی، تعلیم یې کړی، تحصیل یې کړی، افغانستان ته ژمن خلک دي، کدرونه دي، هغه دوی په مختلفو وزارتونو کې باید جذب شي او هر هغه موضوع چې اختلافي او سلیقوي برخه د امارت اسلامي دی باید دوی سره خبرې وکړي، خو قید به پکې دا وي چې خلک د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته، د افغانستان تاریخ ته او د افغانستان ملت ته ژمن خلک وي. بله، اما که چیرې نظر دا وي چې واک له موږ سره د مقابل لوری باید موږ خپله راضي کړو چې راسي په افغانستان کې له جګړې تیر سي، ځکه خو موږ دغسې یو کمیسیون جوړ کړی. جګړه په هر ډول له هر لحاظه هم منتفی دی هم منفور دی. هر جګړه چې د هر چا له ادرس نه وي، که هغه د کولاب له ادرس نه وي، که
د ایرانی استخباراتو په لمسون جګړه وي، که د هند استخباراتو له طرفه وي، که د پاکستان د استخباراتو له طرفه وي، که داعش طلابي وي، که د دیموکراسي او هیومن رایټ تر نامه لاندې وي، که د شمال تر نامه لاندې وي، د افغانستان د ملت له طرفه هم منفور دی، هم منتفي دی، هم د خلکو د منلو وړ نه دی. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا پر ضد؟ د څه لپاره جګړه کوي؟ افغانستان نور هر نوع جګړه د افغانستان ملت نه مني. دلته یو نظام منځته راغلی، پخواني سیاسیون او هغه کدرونه کولی شي دغه نظام سره مستقیما خبرې وکړي او موږ د یو ملي افغاني میکانیزم تر سوري لاندې افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي انزوا نه وباسو. سیاسیونو سره د دې کمیسیون له لارې د دوی بلل باید په کوم امتیاز باندې راوبلل سي؟ هغه دلته د امتیاز موضوع مطرح نه دی، دلته د افغانستان ملي ګټې مطرح دي. کله چې موږ په یو نظام کې یو افغان غواړو د امتیاز لپاره نه، د قدرت لپاره نه، د خدمت لپاره غوښتل کیږي، او هغه خلک او هغه سیاسي افراد چې غواړي په نظام کې داخل شي هغه باید د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي، نه امتیاز ته. امتیاز په ملک هیڅ معنا نه لري. مهم د افغانستان ملي ګټې، ملي یووالی او د افغانستان قوانین او دود او دستور او اسلامي او انساني شاعرو ته په درنو سترګو کتل دي. افغانستان کې اوس جګړه نشته دی، دلته ښکېلاک حضور نه لري، یو مرکزي حکومت منځته راغلی، دلته د قدرت جزایر پای ته رسېدلی، جګړه هیڅ معنا نه لري. نړۍ دې باید پوه شي، خصوصا زموږ د ګاونډیانو لپاره که هغه دوی دا ادعا کوي چې افغانستان دی باید یو ټول شموله نظام ولري، خصوصا ایران ته زما خبر دا دی چې پس افغانان هم غواړي چې په ایران کې یو ټول شموله نظام ولري، ځکه ایران نظام په ټول معنا ټول شموله نه دی. ایران ویلي و که چیرې افغانان یا اسلامي امارت وغواړي موږ مرسته کوو په یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدو کې. اول خو دا دی چې ایران دروغ وایي، او دویم دا دی چې په نړیوالو قوانینو کې ایران هیڅ حق نه لري چې افغانانو ته د ټول شموله نسخه ورمخ کړي. دا افغانان دي چې په ټوله ستره اسلامي لویه جرګه د منتج شي چې کولی شي د هغه لویې جرګې په نتیجه کې افغانستان داخلي مشروعیت هم واخلي او سیاسي مشروعیت په نړیوال کچه واخلي. اوس هم د ایران موقف په افغانستان کې دروغجن موقف دی، د استخباراتو موقف دی. یو خواته همدغه ایران دی چې په ډېرو ولایتونو کې ځینې باغیانو سره په شکل د غیر مستقیم مرسته کوي، په نړیوال کچه ورته لابي کوي، سوشل میډیا کې ورته لابي کوي، پیسې ورته ورکوي، ټیکټونه ورکوي، د دوی هغه پخواني پاسپورټونه چلوي، په مشهد او تهران کې ورته کانفرانسونه جوړوي، هلته یې کورونه ورته اخیستي. بناء د ایران دریځ او هغه ډیپټ اف ستراتیژیک دریځ د افغانستان د ملت پر خلاف او د دغې خاورې د ملي ارزښتونو پر خلاف دی. دغه اقدام خپله د تماس کمیسیون لخوا څومره یو ښه اقدام ده چې نن سیاسیونو باندې غږ کوي چې راسئ یا په دغه موضوع دوی کار کوي؟ دا ډېر یو ښه اقدام دی، مفید او مؤثر دی، اما مکمل اقدام نه دی. باید دغه کمیسیون نور هم وده پیدا کړي. په دغه کمیسیون کې د علماو نه پرته د افغانستان ملي کدرونه، ملي شخصیتونه چې په افغانستان کې دي په دغه کمیسیون کې راټول سي، او پس له دنه د کمیسیون د په ټول معنا ملي او بیطرفه کمیسیون جوړ سي، تر څو د دغه کمیسیون په نتیجه کې د افغانستان هغه مشران، خصوصا چې په افغانستان کې په غلا او په چور او چپاول باندې متهم نه دي، هغه دوی سره خبرې وکړي، د افغانستان د جوړولو لپاره د افغانستان ملي وحدت حفظ شي. دغه کمیسیون باید د کار لپاره ډیر متوجه که دلته د اشخاصو د ګمارنې دپاره چې هغه فکر نه کوي یو امتیاز بیا بلل کېږي چې نور اشخاص ته ځای ورکړي. دلته د کار هدف مهمه ده چې نتیجه ترلاسه سي. دغه کمیسیون د تر ټولو د مخه د افغانستان ملي یووالی او ملي ګټو ته باید ژمن کمیسیون دی. دا کمیسیون باید هغه خلک وغواړي چې تاسو وغواړي، کوم خلک چې افغانستان مني، د افغانستان تاریخ مني، د افغانستان هویت مني، د افغانستان د ملي یووالي لپاره مبارزه کوي، د افغانستان د وحدت لپاره کار کوي، د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا باور لري،
غلام نوی، اجیر نوی، برده نوی، جاسوس نوی د بلو استخباراتي شبکو له طرفه د افغانستان د خرڅولو لپاره لابي نه کړی ښه سابقه ولري. دغه کمیسیون باید د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي. پیگیر صاحب د تماس کمیسیون له دغه ایجاد سره تاسو څومره موافق یاست او کوم مشخصات باید دغه کمیسیون ولري؟ در خارج از کشور سیاسیون کی است؟ مثلا من یک مثال میتونم، اگر مارج صاحب، مختار صاحب، هندل صاحب، 3-4 نفر دیگر را من نام نمیگیرم، اگه اینا را یک جای و امروز از یا عطای نورم بشانه و سیافم بنان توهین از برز اینا، بخاطر اینا سیاسون از و دزا. اگر این کمیسیون به خاطر سیاسون جور شده، سیاسون باید تعریف کنه، یکی دزایی است که رفته. اینا خب مخالف نیستن یا مشکل ندارن. ببین اینمی مشکل مردم افغانستان است. هر کس که قایق گفت، راز گفت، این میگه امروز زید نشینین بیاز اصلاح شده است. برین کسی پیش دزد برین که دیگه دزدی نکنه، بیارین یک چوکی وزارت داخله را برای دزد بتین که دزای خود بگوید که دزدی نکنید. این کفر است در سیاست. اینمی است که ما امارات اسلامی چون یک حکومت میخواد؟ حکومت دزا یا حکومت پاک سترک افراد اشخاص پاک باشه؟ اگه کمیسیون از یا درخواست نکنه اعلان جنگ کردن، جنگ میکنه. ببینی اینمی بود که اشرف غنی نمت کت گریخت، یک پفوک از مزار گپ میزد که 10,000 موتر گرفته میایم، اشرف غنی وقت پایش میلرزید، 3 وزارت برش میداد. هگون مرد ورستاد میگفت بیا، بخاطر که نه او 10,000 موتر داشت نه او نفر داشت که از او بیایه، ولی اشرف غنی میترسید، ترسو بود. حالا اگه امارت اسلامی از اونا میترسه، خب بگوی راز به مردم، کن مردم ما هم اشرف غنی و از اونا میترسم ولی از خدا برشان چوکی ها میتم. اگر گپای مارج صاحب که گفت نه حقیقت شوه که اونا را باز بالای مردم افغانستان تحمیل بکنه، هیچ باز تمام امارت اسلامی همراه از اونا یک جای میشه و مردم افغانستان دیگه طرف. این رو باید امارت اسلامی بفهمه. اگر دزای سابقه اونا با خود یک جای بسازن، خیلی کلی میفهمه. خیلی جنگ سر چی بود؟ سر این پوستین بود. 70,000 عسکر ایسو کشته، 40-50,000 از طالب ها را کشته، 3 لک مردم غریب بیچاره را بمبارد کرده کشته. در این انفجار انتحار یا چقدر مردم کشته. خیلی جنگ سر چی بود؟ از اول میامده میشته دوستم مارشال از فیلم مارشال بسازینش. این متر رتبه داده برین دیگه که بیا بگو دوزی نکو یا ما رتبه داده میری بتا. این راه حل نیست. راه حل باید یک طرفه شوه. میگن امتیاز نمیتیم، فقط میخوایم از ایشان بیاین در افغانستان. چی برای چی؟ زندگی بکنن. امور به امارات چی کجا زندگی میکنه؟ دوز است. در کو میره، در دشت میره، در فرانسه. او میایه، او دیوانه است دیگه که بیایه در چنگ مردم افغانستان خدا بتا. یک بار شما فکر بکنید، او خب مردم های عادی نبود، هزاران نفر کشته، میلیاردها هم دزدی کرده. او میایه؟ نمیایه. ببینید یگانه کار که امارت اسلامی اشتباه میکنه نمیست که امروز از اونا حتی دست میده. این گناهست. این نیست که ما از خاطر مصالحه میکنیم، از خاطر که جنگ نشه میکنیم. اگر این کار نکنه جنجال میگه دوام پیدا میکنه. ببینیم بگذار. خب ما اینمی گناه ماست که هیچ وعده ما یک طرفه نکردیم. هیچ وعده ما همیشه که دوزار دست یکی میکنیم، این باش خیر است، قلخ میمانیم، از او تیر میشیم. باید یک طرفه شود، دوز معرفی شود کی دوز است. سیاستمدار باید معرفی شود. بیشتر یک مثال کوچک دادم، اگه می 3-4 نفر که 3-4 تا دوز یک جای کنه، بیا یک کمیسیون بشینه که این بیچاره توهین است برش. میگه ما چی کردیم؟ ما دوزی کردیم که دوزا مرشاندیم. پس بیاین اگر هدف از این کمیسیون دل به دست آوردن افغاناست، از افغانستان شروع کن. چی میکنی پیش ترکیه و ایران و یا خواست سیاسونه که فعلا باید کمیسیون اونا را بیارن ای است که ما اول باید نمیکنیم از امارت اسلامی، دومی که حق فعالیت سیاسی باید در افغانستان داشته باشیم. ببینی خب حق فعالیت سیاسی به کس داده میشه که اصلا سیاسی باشه. اونایی که فرار کردن کدام سیاسی بود؟ مرا که یگان نفر میگن که اونا را که سیاسی میگن، من دلم از خودکشی کنم. قیمت کیستم. اگر
تعریف برای شما این شده که هر کس دزدی کرد کشت و خوب سیاست مدار است، پس این تعریف غلط است. حزب دارن رهبری میکنن حزب. ببین حزب در افغانستان اونا نداشتن ندارن، یکی تنظیم هاست. ببین حزب بیاید تعریف بکنید مطابق همین قانون سابقه. شما چی بگید محقق حزب داشت؟ حزب سیاسی و نموس که تمام اقشار افغانستان در او عضویت داشته باشه. محقق نماینده هزارا بود، دوستم نماینده ازبکا بود، جمعیت نماینده تاجیکاست، سیاف نماینده پغمانیاست، حتی نماینده من نمیگم نماینده پشتون است، او نماینده پغمان خدا مسئله. حالا ما هم از پیش اوسو کده دیگه کدام از تنظیم است؟ حزب اسلامی نماینده اونمو 4 تا چی بگویم دیگه که یگان دوست ما خفه نشه، نماینده 4 تا اونمو مردم است که در دور پیش است. او ولی نه از پشتون شد، نه از تاجک شد، نه از ازبک شد، نه از هزاره شد، او همه پای در میان مانده. ببینید خب همیشه اشتباه ما در سیاست همیست که ما کسی که حقایق گفت او رو باز یا دیوانه میمانیم سرش یا مفلس میمانیم سرش، یک نام سرش میمانیم. چی باید شو؟ مردم چی کنه و حکومت چی کنه و سیاسیون؟ کوتاه حکومت باید اول با می افراد اشخاص که در افغانستان ماندن امرای زنا بشینه. و مردم یک موضوع را باید بفهمند که جنگ رای حل نیست. هر کس که شما را سلام تا پیسه میته که به جنگ، او دشمن مردم افغانستان. برنامه کس او دشمن مردم افغانستان است. بیاین که چند وقت انسان واره زندگی بکنیم، افغان واره زندگی بکنیم، دیگر کشورها واره زندگی بکنیم. بیاین که همه موضوعات خدا از طریق گپ حل بکنیم. به لحاظ خدا این ما ششتیم در تلویزیونای که دیگه که میگن که نکتایی این آمدیم پیاده میایم اینقدر انتقادات شدید که من میکنم این مورد کس دیگه جرأت نمیکنه، ولی مرا کس غرض نداره. به خاطر من میفهمم امارات هم شما بفهمید ما یگانه خواص خوبی ممیست که به ضرر مردم افغانستان و به ضرر کشور خود نیستم و جاسوس هیچ کشور نیستم. هم حرفای از ته دل است، حرفای مردم افغانستان است. تشکر. که خوش میشه که خفه میشه او کار از اوناست. مننه کوم پیگیر صاحب، ډاکټر صاحب مختار او مارش صاحب درنولدونکو. زموږ رسالت تر تاسو د حقایقو رسونه ده. څه چې مو واورېدل د میلمنو نظر ده. تر راتلونکي پورې مو په الله سپارم. خوشحاله شئ. له لیدلو مو مننه.